یوازې یو وظیفات یې په ژب کې کېښوده او تر ننه یې درک معلوم نه دی. اصلي خبره دا هم وه چې ایاز استاد په ښوونځي کې زما ښوونکی و. په درس او نوټ ورکولو کې ډېر جدي سړی و. ځینو زده کوونکو چې به له پښتو سره جوړ نه ول نو ویل به یې چې استاد له پښتو نه الجبر جوړ کړی دی، خو هغه هڅه کوله چې ټول زده کوونکي پښتو ښه ولولي او ښې خبرې پرې وکړي. په هغه ورځ له 10 کالو وروسته د خپل پخواني ښوونکي سره وپوسېدم او ډېره د زړه خواله مې وکړه. هغه هم د ښوونځي د دورې مینه او علاقمندي وښوده او ما هم خپل درناوی. له غرمې وروسته د کوټې کونج ته شو. ویل یې زه تیمم وهم او لمونځ کوم. په څادر یې تیمم ووهه او بیا یې د کوټې په کونج کې د سر په اشاره لمونځ ادا کړ او د سلام د ګرځولو په مهال میلمه پال په دروازه کې ودرېده. غږ یې وکړ: ایاز څوک دی؟ هغه ورو وویل: صاحب زه یم. راپاڅه چې ځو. ښه صاحب، 1 دقیقه. هله ژر شه چې موټر تیار دی. ایاز هم ووت. په دروازه کې په وتلو سره د سره په اشاره خدای پاماني وکړه او بیا ووت. هغه ورځ د قدرت الله پسې ایاز استاد هم ولاړ. په هماغه دروازه ووتل. دې میلمستون ته رانه وړل شول، بلکې کیدای شي دواړه د برخلیک په یوه لاره تللي وي. خو کله چې زه دې لوی میلمستون او برجورې کلا ته راغلم ډېر مې اخوا دېخوا سترګې واړولې. نه مې ایاز استاد او نه خو مې قدرت الله ولیدل او داسې پوه شوم چې له دې میلمستونه پرته بل داسې ابدي ځای هم شته چې د انسان شتون یې ورتګ ضروري کوي او هغه وروستی تمځای دی. د کابل په لویدیځه څنډه کې مهتاب کلا ته نږدې د کلای ناظر په کلي کې ونو او باغونو غوټۍ کړی وې. د الوبالو او زردالانو ونو ګلان ایستلي وو. د کورونو په انګړونو او یا باغونو کې به دغه راز ګل لرونکې ونې لکه ناوې برېښېدلې. د پسرلي هوا لګېدلې وه. سهار مهال به د پټیو په پوله د پرتې پرخې له امله څوک نه شول تېرېدلی، ځکه چې د شپې په مهال به دومره پرخه پرته وه چې پایڅې به یې لندې خیشتې کولې. د کلاګانو او کلي په مخ کې خوا او شا پټي هم ښه شنه ولاړو. واوره ترې الوتې وه. له لمر راختو نه تر 10 بجو پورې به پرخه الوتې وه، خو د پولو په سر به زیمونو لارې کړې وې. هوا به لکه چې چا په اوبو مینځلې وي، ښکلې او صافه به چلېده. یو سهار چې لا دې برجورې کلا ته نه وم راغلی او د دې میلمستیا مزه مې نه وه څکلی، د چای له څښلو وروسته له کوره د کار په لور ووتم. چې سړک ته رانږدې شوم نو زما ګاونډی عبدالرحمن ولاړو. هغه په رسمي عسکري یونیفورم کې و او د موټر انتظار یې کوه. زه هم ښاري بس ته منتظر وم. هغه اشاره وکړه چې دې خوا راشه او نن له ما سره ولاړ شه. ما ویل څوک په قهر نشي، دا خو د افسرانو گاډی دی. هغه ویل پروا مه کوه، این امانت چند روز نزد ماست، در حقیقت مالک هر شی خداست. له هغه سره په یوه څوکۍ کېناستم. د ښکته کېدو په مهال یې همدومره وویل مازدیګر به ووینو. زه ترې کار ته ولاړم. په دفتر او کارځای کې ټوله ورځ د عبدالرحمن خبرو او نیولی اکر په چورت کې اچولی وم. عبدالرحمن یو مسلکي او د لوړو زده کړو والا افسر و. په شوروي اتحاد کې په زریدارو کې زده کړه کړې وه. د پروان ولایت اوسیدونکی و. روښانه او ځیرک افسر و. یو وخت زما یو خپلوان له هغه سره سرتیری و. هغه مهال دی بریدمن و. په قلعه جنګي کې دنده درلوده. هغه یې ما ته ډېرې کیسې کړې وې. خو دا مهال چې زما ګاونډی او انډیوالو هر مازدیګر به د کلي مخې ته د پولې پر سر کېناستلو او د ورځې په خبرو به مو بنډاره جوړوه. هغه ټوله ورځ مې فکر له عبدالرحمن سره و، د هغه د اندېښنو په باب او د هغه د نیولي اکر په باب.
مازدیګر چې کور ته راغلم د کالیو له بدلولو وروسته ستوني ستاغ په کټ کې څملاستم. لږه شیبه وروسته دروازه ټک ټک شوه. ماښام ته روږمۍ لګېدلې وه. د هود د میاشتې سوړ کابلی باد زموږ کوټې دنګه دروازه درلوده. د دروازې په پورتنۍ برخه کې یوه هنداره هم وه. داسې چې ولاړ سړي کولی شول چې د بهر دهلیز یوه برخه د ښیښهیي کړکۍ له لارې وویني. معمول دا و چې د ډوډۍ وخت به شو نو غږ به کېده. د کوټې نه به یو تن وتلو او د نورو 4 کسو ډوډۍ به یې راوړله. میلمه پال به پوښتنه کوله تاسې څو کسه یاست؟ خو کله چې به زما وارو نو ما به ویل 1 2 3 زه 4 او بیا زه هم 5. هغه به ویل نو ته 2 تنه؟ ما به ویل هو کنه. نه وینې چې یو زه یم او بیا هم یو زه یم. بیا به حیران شو. ما به ورته ویل مه حیرانېږه، زه ځان ځکه په 2 تنو حسابوم چې د 2 کسو کارونه کولی شم. بیا به میلمه پال مسکی شو. نور به یې غږ ونه کړ او ډوډۍ به یې واچوله. په کاسه کې به د چا خبره کچالانو سړي ته رډ رډ کتل. ښوروا به څپې وهلې او د زړو پاکستانیو میښو او زړو پاکستانیو غویانو غوښې به لکه اوبتل داسې خوځېدې. بیا به ورته کېناستو، ښه په خوند به مو وخوړله. خو د سهار چای به څه بل شان و. 4 واړه به په یو دسترخوان کېناستو. خو زموږ یوه تن ته به له کوره هم شیان راتلل. کله ناکله به یې کلچي او روټونه هم مخې ته کېښودل. خو موږ نورو ته به یې صد سلانه کوله. هغه به کلچې په خاص انداز خوړلې، داسې چې لاندې او پاسنۍ شونډه به یې په کلچې ننښتلی. له چای وروسته به عمرجان د سیلو ډوډۍ راواخیستله او بیا به یې ماته ویل ګوره د کابل نجونې چې کلچې خوري نو د دې لپاره چې لبسیرین خراب نشي داسې خوري. په دې ډول به یې د اسلم پیښې کولې. د عمر په پیښو تمثیل به اسلم سور او شین شو او له ځانه سره به وغورېده. د عمر له ټوکو وروسته به په کوټه کې بیا چوپتیا حاکمه شوه. غږ غوږ به نه و تر هغې چې وخت به شو او انګړ ته به ووتلو. په میلمستون کې داسې ټوکې او له دې بترې ټوکې نورې هم ډېرې وې. یوه ورځ چې کله کوټې ته ورننوتم نو عمرجان راته په خندا وویل راشه د بلې دې خبر کړم. ما ویل څه خبره ده؟ هغه وویل د میلمستون په هغه مخامخ کوټه کې عبدالرب او طاهرشاه پیژنې؟ ما ویل هو پیژنم یې او په دهلیز کې ښکته پورته کیږي. سلام علیک کوو سره. هغه ویل هغه د کابلیانو خبره ده چې وایي بکتگی ما غره نشو ما بسیار بې غیرت هستم. ما ویل دا څه معنا لري؟ هغه ویل دغه یارانو نن په یوه هګۍ جنګ کړی دی. معنا دا چې کله عبدالرب بهر قدم وهلو ته تللی و نو طاهرشاه د هغه یوه جوش کړې هګۍ خوړلې وه. نو په دې خبره د دواړو د خولې خوند خراب شو. ما په ټوکو ویل په لویانو کې هم ماشومان پیدا کیږي. هغه ویل هو کنه د ماشومانو شي ته به لاس نه وروړې کنه نو بیا به تا وخوري. موږ لا په دې خبرو کې و چې کامل خان کاکا غاړه صافه کړه او دروازه یې ټک ټک کړه. د لومړي میلمستون شیبې چې ډېرې د ویرې او ډار شیبې وې لکه په پولیسرات باندې له پورې وتلو څخه د مخه انتظار ته ورته وې چې یو څوک به ترې لاندې خطا کېدل او څوک به ترې دوزخ ته تلل. د هر میلمه په ستون او مغز روح او روان به دا ویر لکه خپسه ناسته وه او د هر یوه په اوږو او مغزو یې فشار راوړ. نوي نوي کسان راتلل. هلته تګ راتګ هم ډېر ګړندی و. 2 3 تنه راتلل او بیرته بتلل. د راتلونکو به هم رنګونه زیړ زبېښلي وو او هغوی چې به وتل هم نه به پوهېدل چې چیرته ځي. یو سهار د چایو د څښلو نه وروسته یو نوم واخیستل شو. امین الله ولد عظیم الله. څوک دی؟ ما لاس پورته کړ. هغه ویل ستا د پلار نوم عظیم الله دی؟ زما خوله بنده شوه. د نثر مې وخوځوه. ستا د پلار نوم څه دی؟ عزیز الله. ته په خپل ځای کښېنه. ته مې لا په کار نه یې. څو وارې د امین الله ولد عظیم الله نوم واخیست خو چا ځواب ورنه کړ. میلمه پال ووت. یوه ورځ د مخه یې زه بلې کوټې ته بویولی وم. هلته یې په څوکۍ یوازې کېنولم او هغه شیبې مې په ذهن کې غځونې وکړې
چې کله کس له ما نه ووت زه یې یوازې پرېښودلم. په خوا کې د بلې کوټې څخه سختې چغې او کړیکې پورته وې. دربار اورېدل کېدو. همدا مې اورېدل چې که اقرار نه کوې اوس به درنه د بوسو څخه جوړ کړم. له درب څخه وروسته به سخت فریاد او زګیروی پورته شو. دې حالات زه په بشپړه توګه وویشلم. زما روح یې زما له تنه جلا کړ. زه یې په دوو برخو وویشلم. له یوې خوا په کوټه کې حضور لرم او بل زما په روح روان کې بله نړۍ او بل جریان په حرکت کې شو. داسې چې په درنګ شیبه کې فکر کوم چې زما په مخ کې یو سړی ناست دی، آن لکه زه یا زما په عمر خو لږ څه د پاخه عمر. هغه پوښتنې کوي پرون چیرته وي؟ پرون په دفتر کې وم او بله ورځ چې له دفتر څخه راووتلې څوک در سره ملګري وو؟ هغه زما ملګري وو، خان استاد وو. کور ته د څه وړل غوښتل مې کور ته د غویي هډوکي یوسم. د غویي هډوکي؟ کوم غویي هډوکي؟ د قلبۍ غویي، د هغه غویي چې په ښکرونو یې ځمکه ولاړه ده او دا د اوس شخوند وهي، خوځېږي او ځمکه هم خوځوي؟ نه، د قصاب په دوکان کې د حلال شوي غویي هډوکي. نو دلته ورپسې راغلی؟ نه، خو په قصاب خانه کې مې پلټل. ګوره دلته هم یو غویا شته. هغه هسپانوي لوبغاړي غویي ته ورته دی چې سره ټوټه وګوري نو ورپسې منډې وهي او د سرې ټوټې خاوند په ښکرونو کې اخلي او بیا یې په ځمکه ولي. دا د هغه غویي ورور دی چې ځمکه یې په ښکرونو ولاړه ده. د ځمکې والا غویا چې ښکر وخوځوي نو زلزله راشي او چې زلزله راشي نو بیا وهلکونې غویي په مستی شي او هر څوک چې په مخه ورشي نو په ښکرونو کې یې نیسي. وګوره بله کوټه کې یو غویي یو سړی رانیولی دی، په ښکرونو کې یې جګ کړی او په دې ځمکه یې ولي. پورتنۍ خبرې اترې مې په درنګ ساعت کې تېرې شوې، داسې لکه چې یو څوک لکه زما تن او زما په څیر یو تن له ما پوښتنې کوي. لاس ته ګورم زما د لاس د پنجې نه پورته ویښته نیغ ولاړ دي. د سر پوټه کې مې لکه چې پیړوالی زیات شوی وي. ویښته مې هم د میخونو په څیر نیغ ولاړ دي. خو ورو اصلي پوښتونکی په دروازه راننوت. مخکینی سړی لکه د سیوري په څیر په کرار له سترګو پناه کېده او لرې کېده تر څو چې پوښتونکي کاغذونه یې مخې ته راته کېښودل. ویې ویل دا پورمه ډکه کړه، څه شیان غلط ونه لیکي، سم او سیده کار کوه، که نه نو قایل شاه خان ته بیا غږ کوم چې 7 اسمانونه او 7 طبقې ځمکه درته په مخ کې کېږدي. ما وویل سمه ده. هغه جګ او پلن سړی و، ډبل بریتونه یې په مخ داسې برېښېدل لکه چا په انداز چې د منډې پر مهال پړی په خوله کې نیولی وي. خو هڅه یې کوله چې د وحشت او دهشت له لارې هر څه اجرا کړي. ما پورمه ډکه کړه، په درنګ شیبه کې مې خلاصه کړه. راته ویې ویل زه اوس د کوټې ته ولاړ شه، بیا به دې راوغواړم. زه له ځایه پورته شوم، سترګو مې تور وخوړ. د بلې کوټې چغو، خپلو سوچونو او د پوښتونکي دمکو په تن ویښته نور هم راته نیغ وساتل. له دروازې راووتلم. مخکینی سیوری چې زما په ذهن کې د دویم څارنوال په توګه ځای نیولی و او پوښتنې یې کولې بیا هغه لکه کوچنی فراون ګوټی داسې و. په خبرو کې به یې په پوره وضاحت دا قول تکرارولو. موږ ډیرو نفوسو ته اړه نه لرو، یوازې 2 میلیونه پکار دی چې د مساوات او برابرۍ ټولنه ورته جوړه کړو. هغه ښه ښکلی او سپین او بریتور هلک و. په یو څو میاشتو کې 2 رتبې اخیستې وې. د هغه په وتلو سره به په میلمنو کې ساه وګرځېده. هر یو به ویل بلا و برکت یې نه و. یو سپینګیري افسر چې حکیمانه خبرې به یې کولې یوه ورځ د هغه له وتلو وروسته ویل هغه کسان چې د نورو ازارولو نه خوند اخلي هغوی سره ارومرو کومبت پیل شوی وي. دا یو ډول سادیزم دی او بیا یې د کنایې په توګه ویل او زه چې ګورم نورالدین خان هم ښه وخت تېر کړی دی. یوه شپه تر نیمایي اوښتې وه. په ساعت کې د شپې پاو کم 1 بجه وه. هسې خو د ورځې مهال هم د 1 بجې مهال ښه نه ایسېده. خو چې شپه به شوه او 1 بجې ته به ورسېده نو بوږنوونکو اوازونو به مې غوږونو کې ځاله کوله. په 1 بجه به ناڅاپه له خوبه راپاڅېدلم. تر ډېره وخته د دې خبرې په سبب هم نه پوهېدلم
نه پوهېدلم چې ولې دې شیبې زما په ذهن کې د یوې ډارونکې بلا په توګه ځای نیولی و. خو دا شپه